حسن بصری رحمت الله علیه ډېر لوی عالم د دین تیر شوی دی، ډېر لوی محدث او ډېر نیک سړی څوک دی. یو سړی ول راغی ډېر زیات ګناهګار ورخه استغفار وایي. بل سړی ول راغی بچی مې نشته استغفار وایي. بل سړی ول راغی غریب ما مال مې نشته استغفار وایي. بل سړی ول راغی وی زمون په علاقه کې باران نه کېږي استغفار وایي. بل دې تاسو کو ویسے عزت اگر تم څوک میں قدر عزت نه کوي استغفار وایي. نو یو شاګرد ته بل سره مزدری کدا یو ټکی دې ذکر او چې څوک په سر مې درد نو دا ګولې خوراغه په خواغه د سور کاغذ ګولې په وکنه په خوا به موږ دې بسونو کې تلو نو د چا ساده کې با سړی راو پتا سور کاغذ ګولې به د پر نه راخصوله نو چې په بدن کې بسونه بیمارې به یاد کړې وی دا یو دا سر خوږیږي او سترګې خوږیږي او په خېټه دړي او زکامي او مړې خرابې او کوګونو کې درد دا نو سور کاغذ ګولې به راوېسته. نو چا شاګرد ورته وی چې دغه یو د سور کاغذ ګولې ده سره ده او هر چاته خیر بل سره زده دي که نه او ته څه وایي. په قرآن شریف کې الله په دې اووه وعدې کړي. فقلت استغفروا ربکم د پیغمبر په ژبه الله فرمایي انه کان غفارا استغفار وایه خدای به دې ګناه یرسل السماء علیکم مدرارا که باران نکیږي په شیبو باران به در باندې خدای پاک کوي. ویمددکم باموال مال نشته مال به خدای درکړي دریش وبنین زامن نشته زامن به خدای درکړي. ويجعل لكم جنات باغونه به خدای درکړي وانهارا دومره ځمکې به خدای درکړي چې نیرونه به پکې چلیږي. ما لکم لا ترجون لله وقارا وی د خدای نه عزت ولې نه غواړئ. مطلب دا چې استغفار وایي عزت هم د خدای الله خوشاله استغفار څه چې ته استغفر الله د بخښنه غواړم خدایا. هلکه چې څوک د چا نه معافي غواړي نو ځان عجز او کمزوري ګڼي او چې چا نه غواړي غلوې ګڼي نو الله دې لوی وګڼي او ځان دې عجز او کمزوري وګڼي. استغفر الله الذي لا اله الا هو دا الله نه علاوه بل ذات نشته دی. الحي جم دې خدای همیشه جم دې مرګ ولا ناراضي. القيوم او دا د ځمکې او د دریابونو د هوا او د اسمانونو برکت ارس نظام الله قائم کړی. واتوب الى خدای ته رجوع معنی سونه خشتو سونه مزیدار خام مسخوتن کور تراشه او د ماسخوتن منظم وکړو نو په دې ورځ کې به خامخا زمونږ ګناهونه شوي که زرها وایو ګناه به لازماً به ګناه شوي کمې زیاتې د نظر ګناه د لاس د ژبې ګناه نو استغفار به وایه. استغفر الله الذي وایه لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. او کوي چې مختصر دا نه یادېږي نو یادېږي مولا صاحب نه زده یو ټکي دروازه زده کوي او که بیا نه یادېږي نو داسې ویلی شي چې استغفر الله وای ربي من كل ذنب واتوب الیه. او کوي چې دام ګران دی نو داسې وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دام ویل چې اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. دا به څونه وایي دا یو سل 313 کوي خو ډېره خو خیر سل پیرې دا به وایي که خیر انشاءالله وایي. نو ګوره که دروازې نه څه غلطۍ شوي او کوم ګناهونه شوي او څه رواني شوي هغه معاف